د ځالازازۍ د ځینو کړنو په باب د فیسبوکیانو غبرګونونه او د ځالازازۍ جالب ځوابونه. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ دا ویډیو تر پایه وګورئ. زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو تر نورو ملګرو ورسوئ. فیسبوکیانو ته د ځالازازۍ جالب جوابونه. دا چې مغروره یم ما پورې اړه لري. وظیفه مې څه ده دا هم ما پورې اړه لري. د معاش اندازه مې څومره ده ما پورې اړه لري. او یا مې پیسې څنګه، چیرته او په چا مصرفوم دا هم ما پورې اړه لري. لیونتوبونه مې هم په ما پورې اړه لري. جذبات، احساسات، انګیرنې، ذهني بلوغیت مې هم په ما پورې اړه لري. دین، مذهب، مفکوره، تګلاره، اهداف او نور ټول په ما پورې اړه لري. کومه ژبه وایم، څه وایم، څه اورم، څه لیکم، څه لولم، څه زده کوم، څه خپروم دا هم ما پورې اړه لري. درس وایم یا نه ما پورې اړه لري. مخ مې تور دی یا سپین ما پورې اړه لري. چاغه یم که ډنګره ما پورې اړه لري. تر نیمو شپو چا سره چټ کوم دا هم ما پورې اړه لري. ما پورې اړه لري چې د شپې تر سهاره ولې ویښه یم، څوک یم، څه یم، څه کاره یم، ولې یم، ښه یم، بد یم، دا ټول ما پورې اړه لري. هېڅ هم تا پورې اړه نه لري. ته خدای نه یې، پیغمبر نه یې، ملایکه نه یې، ولی الله نه یې، قاضي نه یې، څارنوال نه یې، نو زما خصوصي حریم کې مداخله مه کوه. خدای جل جلاله خولې پیدا کړلې تر څو په بدن کې واوسي، نه د خلکو په ژوند کې. هیله کوم له بېځایه مداخلې لاس واخلئ. هم ما او هم خپل ځانونه قرار ژوند ته پرېږدئ. هر یو خپل قبر لرو، ورځو او حساب کتاب به کوو. زما په غیبت ځانونه مه ګناهګاروئ. تاسو پوهیږئ چې ما پسې غیبت کوئ، هغه 2 کالو کې یوه ګټلې نکۍ مو هم ماته راځي. د ځالازازۍ دا جالب جوابونه ډېر په زړه پورې وو. که غواړئ دا ډول معلومات له موږ سره تعقیب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر هغې مو په لو یو بخونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.